خو زه درته یو څو اورومه چې ستاسو له زړه مطمئن شي. په حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى. وی مسلمان ته چې کله ستړیوالی ورسي، ستړیوالی مصیبت وته ورسي، غم وته ورسي، سوچ او فکر وته ورسي، تکلیف وته ورسي، حتی الشوکه یشاکها، تر دې چې غنې په خپه کې لاړ شي، الا کفر الله تعالی بها خطایا، الله د دې غنې د تلو د لاسه الله دا ګناهونه وبخي. نو چې معمولی غنه ستا خپه کې لاړ او بیا دې لرې کړه الله دله ګناه وبخله، نو چې په یو سړي باندې غټ مصیبت راغلی، یو سړي باندې په مال کې دومره مصیبتونه راغلي چې دغه سختو د لاسې د سر ویښته او د ګیرې ویښته سپین شوي چې الله به د څومره ګناهونه بخلي. یو سړي باندې په بچو کې چې امتحان راغی او په بدن کې امتحان راغی، الله به د څومره هغه سخته چې هغه به هغه ګناهونه به وله کم کړي. دا یو زیری دغه شان حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی لا یصیب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم. مسلمان ته چې دا سوچ او فکر رسی کنه الا کفر الله به من سیئاته، الله دې سوچ د لاسم د ګناهونه کموي. ځکه چې دې سوچ د لاسم د تنگ شو کنه، دا سوچونه کول دا یو مصیبت ته کنه، دا نعمت ته، دا مصیبت ته. ها اله خدای چې د سوچونه د آخرت په باره کې، خو د دنیا په باره کې په مخه سوچونه او غمونه او چې دا به څه کېږي او څه به نه کېږي، دا یو مصیبت. په دې سوچونه او غمونو سره هم الله ستا ګناهونه ختموي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. یو حدیث کې د راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی دی ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله. وی همیشه په مسلمان باندې، په مسلمان سړي او په مسلمان زنانه باندې امتحانونه یي، د په بدن کې، د په بچو کې، د په مال کې، حتی یلقى الله وما عليه خطیئه، تر دې چې کله د الله سره ملاقات کوي نو داسې صفای د ګناهونو نه بالکل صفا شوی. د دې مصیبتونو د لاسه الله د هغه ګناهونه ختم کړي، الله سره چې د ملاقات لاړ شي هر څه صفا شي او ختم شي. څومره د خوشحالۍ خبره. یو حدیث کې د راځي امام مالک رحمه الله په خپل کتاب موطا کې راوړی، ډېر ناشنا روایت دی، د غوږ کې دی اذا مرض العبد، کله چې یو بنده رسول سموي چې کله د الله یو بنده بیمار شي بعث الله الیه ملکین، الله څو ملائک راولیږي؟ دوه. خله دوه ملائک سره برلیږي، الله ورته وایي انظرا ماذا یقول لعواده، لاړ شئ او وګورئ چې زما د بنده دغه خلکو ته څه وایي، دا کم چې د بیمار پرسۍ له راغلي دي. فإن هو اذا جاءوه حمد الله واثنى عليه. نک بالفرض دا ملائک راشي خو ناستي کنه، اوس بیمار پرسۍ له خلک رالو، ها څنګه یاره حمد الله، د الله حمد وي، واثنى عليه، د الله ثنا وي، الله شکر دې په نعمتونو کې. رفع ذلك الى الله عز وجل وهو اعلم. نو د دوانه ملائک دا خبر زل الله ته ورسي او الله ته پته دا خبره چې دی الله ته ورسي وي یا الله هغه بندستا دا وي، ستا صفات بیان کړو، ستا حمدونه بیان کړو، ستا ثناګانې بیان کړې. د حدیث ته غوږ کېدی الله دې ملائکو ته وایي چې بیا تاسو هم په دې خبره ګواه شئ، که دا بنده ما په دې بیمارۍ کې مړ کو او د ده وخت پوره شوی، نو دا په ما باندې لازم ده چې زه به د جنت ته ننباسم. او که چېرته ما دله شفا ورکړه او د ده په قسمت کې مرګ نه و، نو تاسو په دې خبره ګواه شئ چې زه به دله بدن ورکوم، د دې بدن نه به غوره دا کم چې وس دی، او زه به دله غوښه ورکوم، هغه به د دې غوښې نه غوره کم چې اوس د ده د بدن ده، او دله به زه په دې بدن کې داسې وینه واچوم او داسې تازګي به پکې راولم چې هغه به مخکې به ده کې نه وي. او دا یاد ساتئ او تاسو پې ګواهان شئ ای ملایکو چې زه به له دا ګناهونه ټول بخامه. دا صرف په دې چې د ده نه څوک تپوس وکړي او دی شکر وباسي. دا فائدې ته سوال معلومه، دا د علم برکت دی چې کله تاسو د علم په مجالسو کې کینی او د علماو سره کینی او قرآن او حدیث اورئ. یو خو چې تاویل ماویل اورئ، بزرګانو دا ویلي نو پلاني صاحب دا ویلي، پلاني صاحب دا ویلي، بلکې دا فائدې تاسو ته نه میلاوي. زموږ دې خلکو ته چې وایي څنګه ژوند، بس غوټې غوټې ژوند دی تیري. 2 ملائک دا خبر رسی الله ته ګوره
یا الله وی چې غوټي غوټي ژوند دی څنګه ژوند تیر بس ساده کته برځي دا خبر بر رسي لکه ژوند دې څنګه تیری بس روان دی دا خبر بر ملائکه ته رسي په دې اخره د عرب ډیر خري یعنی سوال وکي بیمار وي وسه مصیبتونه خدا الحمدلله ټکه دې خلینه نه ولي نو په دې ځان عادت کوي وګوره چې د صرف د الله حمد وي او صفت یو کو د الله رب العالمین غیرتی بچا دی څومره سوال ورکي وي کمړي کم نو چرته وزي جنت ته وزي او کای روح کم او شفا ول ورکم نو د دې مخ کې بدن له بوله بدن ورکوم او ګناهونه بوله بخما مسلم ابن یسار رحمه الله وی د سلف په وخت کې زموږ په وخت کې چې وکړه څوک د مصیبت نه خلاص شو یعنی بچا باندې بس مصیبت راغله امتحان به راغله بیماری به راغله داغه به خلاص شو نبی به موږ داغه خواله ورکون یو بل ته موږ داوی الیهنک الطهر مبارک شه الله د ګناهونو پاک کړي هغه به دي خوشالي دو چې د ګناهونو نه پاکېدو یو طریقه ده